معلومه ده زموږ د ټول ژوند دپاره او د ټول عالم اسلام دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ نن په ژوند کې الله پاک د امیر بای د امیر بای فیملي د ده سره 3 بچیان او 2 کوچني بچي دوه چې کوم د عیسایي مذهب و هغه یې پرېږدو نن په اسلام کې داخله سو موږ دې ته مبارکباد پېښو او د ټولو ملګرو او د ټول ژوند د ټول عالم اسلام لپاره د خوشحالۍ خبره ده د مبارکۍ خبره ده چې الله پاک دې چا ژوند بچاو کې له جهنم څخه د جنت ولای جوړ کړي نو زه ټولو خلکو ته دا وایم چې د امیر بای لپاره ټول مبارکي پېښ کړي او انشاءالله زموږ مولوي صاحب او امیر بای له سره خصوصي خبرې وکړي چې د اسلام قبول کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العزت مو مسلمانانو پیدا کړي او موږ ته اطلاع راغله چې امیر بای چې هغه د اسلام شوق لري مزید به دې خبر درته وکړي او موږ راوغوښتو چې په دې خبره باندې چې د اسلام راوړي. الحمدلله موږ د سره کلمه راکړه د کلمه وویل د اسلام راوړلی او دی د کوروالی ده او بچیان دي بچی دي د وګور د اسلام راوړي او اسلام خو ډېر ښه مهذبه دین دی او په دې کې داسې شنسته حدیث مبارکه کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي ان الاسلام یهدم ما کان قبله چې د اسلام له مخه څومره مثلي کوتاهیانې سوي دي الله رب العزت د انسان هغه ورماتوي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علي نه وفرمایل چې علي که چېرې تا یو سړی هم د اسلام په خوا ته زدي هغه راړي نو ته به انشاءالله زدي هغه ګویا کې تا د دنیا کې څومره اشیا دي تر دغو بهتر کار تا کړی دی نو چې کوم ملګرو سره دا خبر کړې ده او کوم ملګرو د سره مرسته کړې ده موږ هغو ته مبارکي ورکړو ده ته مبارکي ورکړو ګډ عالم اسلام ته مبارکي ورکړو الله رب العزت ته مسلمانان نور هم چې دي هغه زیات کړي او د دوی مزید فیملي د خدای پاک دا توفیق ورنصیب کړي چې هغه اسلام مردوں کی وجہ میں کچھ زیادہ کم حالت سے زیادہ بہت کر رہا ہوں. امیر بھائی آپ نے آج جو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ آپ نے اپنی عیسائی مذہب چھوڑ کر الحمدللہ ہمارے مسلم مذہب میں آپ آ گئے نا تو اس کے پیچھے یا کسی قسم کا کلچر کو تو آپ کو نہیں کیا کسی نے یا کوئی کسی قسم کا دھمکی یا کسی نے آپ کو ڈرایا یا دھمکایا یا آپ نے اپنی جو نا خوشی سے اپنے دل سے جو نا اسلام قبول کیا اور آج آپ الحمدللہ ہمارے مذہب میں بس ہمارا اپنا دل میں بولا ہے ان نبی کا ہمارا سپورٹ تعاون ہے سپورٹ ہے اچھائی کیا ہوا ہے بس ہمارا دل میں کہا ہے کہ بابا جی جب جاؤ بس ان کے ساتھ مل جاؤ کوئی ہم پرواہ نہیں ہے ہمارا اپنا دل کا ارادہ ہے خوشی کا ارادہ ہے صلاح کے ساتھ فیملی کے ساتھ کسی کا کوئی آپ مسلمانوں کی کس چیز سے متاثر ہو گئے کہ آج آپ نے جو ہے اس طرح ہمارے ساتھ بچپن سے لے کر ابھی تک یہی لوگ ہم کو ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے خوشی غمی ہر چیز میں ہمارے اتنا بلادری ہے ہم ان سے بہت یعنی کہ خوار ذلیل ہو گیا ہمارا اچھائی میں نہیں کسی چیز میں نہیں ہے دل کا ہم کس طرح چھوڑا ہو جیسے سمجھتے ہیں ہمیں چیز میں لوگوں نے ایسا نام بدنام کیا بس ہم کو بھی نظر آ گیا بابا کون ہمارا اچھائی میں ہے کون ہمارا برائی میں ہے اور اتنا ہی گلیز لوگ ہیں نہ نماز کا پتہ نہ دعا کا پتہ ہر ٹائم گندگی میں یہ وہ بس ہم لوگوں نے سسٹم